باری جهانی وایي خدای څه آفت نازل سو پر ښارونو د ژوندیو د ناورین ابۍ سولنګه ریښې کاږي د ښادیو چې هر څوک د ځان په غم دی که محشر نه دی نو څه دی ظلمي ورک دی له سپین ږیرو بوډا ځغلي له زلمیو. السلام علیکم. بدر کاکړ یم او پروګرام د ستوري په لمن کې. ملګرو ټوله دنیا د کرونا په ویر اخته ده. ډېر غټ چیلنج ته مخامخ یو. په یو لوی ازمایش کې لوېدلي یو. باید موږ ټول مجموعي طور د طبي ماهرینو او د سرکار لخوا راکول سویو هدایاتو باندې پوره عمل وکړو چې موږ خپل ځانونه، خپل نیازمن او خپل وطن له دې ناوړه رنځه وژغورو. نن له یو ځوان او ډېر تکړه شاعر صدام مشال سره ناست یو. صدام مشال د ضلع تحصیل کاریزات د بلوزۍ د کلي اوسېدونکی دی. پر پښتو ژبه او پښتو ادب باندې مین سړی دی. لګیا دی له بلوچستان یونیورسټۍ څخه ام فیل کوي. له پېښور یونیورسټۍ څخه په پښتو لیټریچر کې ماسټرز کړی دی او په خپل ماسټرز کې صدام مشال پوزیشن هولډر هم پاتې شوی دی. مشاله پروګرام کې ډېره زیاته مینه او هرکلی درته وایي. ډېره زیاته مننه. تر ټولو له مخه خو ستا او ستا له ټیمه ډېره مننه کوم چې ما ته وخت راکوئ، بیا ادبي خدمت کوئ او پر ادبي لار روان یاست. زموږ په علاقه کې خو داسې څوک نه و چې داسې یو کار یې په مخ اخیستی. ستی ډېره مننه کوم. چې مننه. مشاله د شاعري آغاز مو کله کړی؟ د شاعري آغاز ډېر وخت نه کېږي. دا تقریبا 2011-12 کې چې زه داسې په ځان پوه شوم چې د شاعري هغه دغه په ما کې شته، نو بیا ورو ورو لګیا وم او اوس تر دا ځایه را رسېدلي یو. د شاعري خوا ته مو څنګه پام را وګرځېدی چې یاره دا هم یو کار دی کول غواړي؟ شاعري خو دا شی نه غواړي چې مطلب دا به زه کوم، یا شاعري خو بس داسې شی دی چې په انسان خپله بس کږي. خو کله ناکله وخت داسې راسي چې هغه وخت انسان مجبوره کړي چې هغه شاعري وکړي، یا چې په چا کې شاعري ماده موجوده وي هغه بیا وخت مجبوره کوي. د شاعر سړي چې هغه په معاشره کې تقریبا پر هر شي باندې نظر وي که نه، نو هغه د معاشرې څه داسې ستونزې وي چې هغه په عذاب کې، هغه په اذیت کې واچوي، نو هغه د شاعري خواته راګرځوي. نو زما آغاز هم دغسې شوی دی. له هغه اول شپو کې خو لا دا سوچ نه و چې زه به ادب ته کار کوم یا پښتو ژبې ته به کار کوم، خو بیا ورو ورو چې شعور راتلی یا لوست کول زده کړم کوله، نو بیا په دا پوه شوم چې یاره ادب ته کار کول پکار دي، پښتو ته کار کول پکار دي او د معاشرې دپاره کار کول پکار دي. معاشره کې یو عام تصور دی، هغه دا چې کله سړی په عشق کې ناکامه سي یا په عشق اخته سي بیا شاعري شروع کړي. ستا په دې اړه څه فکر دی؟ دا خبره صحیح ده. زما خپل فکر دا دی تقریبا په معاشره کې نه په ټول انسانیت کې شاید چې داسې څوک نه وي، داسې انسان نه وي چې هغه د له یو چا سره مینه نه وي کړې. بل چې څوک مینه نه کوي هغه زه انسان بولم هم نه. نو شاعر چې دی په چا کې شاعري موجود دی هغه شاید داسې حادثه وسي. د خوښ شاعر مو څوک دی؟ د خوښ شاعران خو داسې نسم درته ویلی، ډېر دي. اوس مختلف افکارو خلک دي، لکه خوشحال بابا خو د پښتو ادب یا د پښتو ژبې هغه سرغنه دی. نو خوشحال بابا خو دی چې دی، له هغه بعد کاظم خان شیدا دی چې پکښې دی، حمید بابا راواخله، رحمان بابا. په کلاسیک شاعرانو کې خو داسې څوک نشته چې هغه د انسان ریجکټ کړي چې دا شاعر زما نه خوښه. ټول د انسان د خوښه. خو په ننني دور کې چې دلته کم موجوده شاعران دي، دلته خو ما درویش درانی صاحب زما زیات خوښ شاعر دی، او په هغه سیمه کې چې یو ځوان شاعر دی یا دغه له فکر سره زه اتفاق کولی شم، ماته خوند راکوي. جلال خلیل چې د پېښور د پلوسي اوسېدونکی دی هغه زما ډېر زیات خوښ دی. دغه کتاب دی زه د خپل دور اخري امید دی. او دلته یو بل شاعر دی حبیب سین زما ډېر زیات خوښ دی. خپل کلام ته د کتابي بڼه ورکولو څه اراده لرئ؟ بالکل. کتاب چې دی کتاب ما یو نه بلکې کلامونه خو بیخي زیات دي، اوس لګیا یم په انتخاب کې. نو انشاءالله 2020 د 2020 چې ختمیږي د دې په اخر کې 2021 کې به زما کتاب راشي. خدای دې وکړي چې دا ستا د کلامو مجموعه ډېره زر مارکیټ له راورسېږي. نن به څه راسره شریک کړی پروګرام کې؟ به څه راته ووایه؟ د یوه د لنډ بهر غزل ده
ستا او د حضرت موسی په اجازه ارشاد مطلب ده عذابونه دي راځي، عذابونه دي راځي، ډیر غمونه دي راځي، ستا د لاس کاڼي توبه، ستا د لاس کاڼي توبه، سره ګلونه دي راځي. او کافر کېږم چې یې وکړم، کافر کېږم چې یې وکړم، څه سوالونه دي راځي. او کافر کېږم چې یې وکړم، څه سوالونه دي راځي. د باران په شپه والله، د باران په شپه والله، ستا یادونه دي راځي. او اسرائیل او زما منځ کې، اسرائیل او زما منځ کې بس کارونه دي راځي. زما مرګ او ستا جهاد، زما مرګ او ستا جهاد، جنتونه دي راځي. او د هر ښار له هره کونجه، د هر ښار له هره کونجه تابوتونه دي راځي. د هر ښار له هره کونجه تابوتونه دي راځي. ارمانونه د صدام، ارمانونه د صدام، پرې مرګونه دي راځي. مننه. نور به څه راسره شریکان؟ یو غزل دوی نور داسې انتخاب سته، هغه به درته ووایم. د یوه غزل د مطلع ده چې دا غزل تقریبا د دې په هر بیت کې مخاطبې دي که نه؟ صحیح. نو دا درته درکومه. لږ هغه په رنګ کې هم داسې بیل رنګ لري. د مینې زوره ستا په زور غره ته ختلی یمه، د مینې د مینې زوره ستا په زور غره ته ختلی یمه، د مینې غره ستا له سره رالوېدلی یمه، د مینې زوره ستا په زور غره ته ختلی یمه، د مینې غره ستا له سره رالوېدلی یمه، د هوس تندې په څو ځله دې مین کړمه زه، د هوس تندې په څو ځله دې مین کړمه زه، د هوس اوره په خپل ذات کې سوځېدلی یمه. د غنم رنګې ته د کوم جرم سزا راکوې، د غنم رنګې، د غنم رنګې ته د کوم جرم سزا راکوې، د غنم رنګې تا تر مرګه رسولی یمه. او د مومبتۍ په شان زه هره شپه په ځان کې سوځم، د مومبتۍ په شان زه هره شپه په ځان کې سوځم، د مومبتۍ په شان وجود کې سوځېدلی یمه. د زړه ارمانه رواجونو قتل کړی ته، د زړه ارمانه رواجونو قتل کړی ته، د زړه ارمانه ستا په غم ډېر ژړېدلی یمه. بل محبته د صدام په زړه کې زور نسته نور، بل محبته د صدام په زړه کې زور نسته نور، بل محبته زه برباد یم تا لیدلی یم. دا یو بله غزل ده چې عشق دې څه و لکه اور زما په زړه کې، عشق دې څه و لکه اور زما په زړه کې، ستا تصویر سوی تک تور زما په زړه کې، عشق دې څه و لکه اور زما په زړه کې، ستا تصویر سوی تک تور زما په زړه کې، غم دې څه دی ورځ په ورځ مې خورې دننه، غم دې څه دی ورځ په ورځ مې خورې دننه، چې دې یاد کړم ډېر شي نور زما په زړه کې. او هره ورځ د ارمانونو جنازې دي، هره ورځ د ارمانونو جنازې دي، اسرائیل ناست دی پر کور زما په زړه کې، هره ورځ د ارمانونو جنازې دي، اسرائیل ناست دی پر کور زما په زړه کې، د وطن په غم غمجن نشم نو څنګه، د وطن په غم غمجن نشم نو څنګه، وطن خاوره لکه مور زما په زړه کې، او د وطن په غم غمجن نشم نو څنګه، وطن خاوره لکه مور زما په زړه کې، ته خوشحاله زه برباد شم محبته، ته خوشحاله زه برباد شم محبته، څومره درد دی څومره شور زما په زړه کې، او مرثیې د محبت مه لیکه نورې،
مرثیه د محبت ملک نورې و صدامه نسته زور زما په زړه کې. ډېر بهترین مشال صاحب موږ ته د وخت راکړي کور مودان اخر کې به کتونکو ته څه پیغام لري؟ کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې موږ خو شاعران یو، شاعري کوو، بلکې د شاعرانو په سب کې لام نه درو، خپل کوشش دی کوو زموږ معاشرت ته، زموږ خلکو ته، زموږ پښتني سیمې ته زما دا پیغام دی چې ځوانان، خاص کر ځوانان، مجموعي طور چې زه ګورم زموږ ځوانان له کتابه ډېر زیات لرې پاته دي. زما پیغام دا دی چې ځوانان باید چې کتاب لاسته کتاب ووایي، یو کتاب، هغه که تاریخ ووایي، که لیټریچر ووایي، که ادب ووایي، که پالیټکس، که هر شی چې ووایي، خو بهرحال کتاب چې په مخه ورتلی هغه باید چې ووایي. نو دا ډېر زیات ضروري دی په معاشره کې، یا د ژوند کول دپاره یا له دنیا سره د تګ دپاره ضروري شی چې دی هغه کتاب دی. چې انسان کتاب ووایي، کتاب انسان ته راسي. یقینا مشال صاحب ډېر خوندور پیغام و. ملګرو حاضر سات صدام مشال له موږ سره ناست ملګري چنپي کاکړ او بدر کاکړ ته ورکړي اجازت. خپل ډېر خیال ساتئ. شاد آباد او بریالي اوسئ.